بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته، آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، دا نننۍ وظیفه یوه ډیره قیمتي او ډیره خاص وظیفه ده. په زرګونو او په لکونو حاجت تی ولی نوي او د سخت نه سخت حاجت تی ولی نوي، دا وظیفه او دا عمل ورته کافی دی. بس صرف په کومه طریقه چې زه درته بیان کړم، هم په دې بیان کړی شوی طریقه باندې صرف یو لزله تاسو د وظیفه وکړئ، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به تمام د لوی نلوی حاجات پوره کړي، لوی نلوی مشکل به کریم رب آسان کی. د دې وظیفه او د دې وظیفه چې کوم طاقت ته دا به تاسو په خپل باندې محسوسه کړئ. محترم، او ډیره اسانه وظیفه ده. د غړې په حساب سره صرف 15 منټه په دې باندې لګي او الله جل شانه به دغه غزینا دستاسو دغه حاجت پوره کړي، دستاسو به دغه غزینا مشکل او پریشانی ختم کی چې دستاسو په وهم او تصور کې به هم ناراضي چې الله رب العزت د کوم طرف نه او د کوم اړخ نه زما د حاجت پوره کړو او دا مشکل او پریشانی راته څنګه ختم کړله. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسی هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نه برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، زما د حوصله افزای دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاء الله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کړئ او ولیکئ، دې دپاره چې ما ته حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د عظیم الشانه وظیفه هم نن کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکیپ کوئ یې مه. زما عزتمندو، دا خبره تاسو یاد ساتئ چې الله کریم د خپل بندگانو حاجت پوره کوي، خواهشات پوره کوي، مشکلات، پریشانی او تکالیف ختمي او بیماری په شفای کامله عاجله مستمره باندې بدلوي. کریم رب په خپل بنده باندې ډیر زیات مهربان ذات دی، لیکن د دې لپاره الله رب العزت سره تعلق ډیر ضروری دی چې زمونږ او تاسو تعلق الله جل شانه سره مضبوط وي او قائم وي. نو دا تعلق الله جل شانه سره زما عزتمندو په څه باندې جوړیږي؟ دا په ذکر اذکار باندې جوړیږي، د قران کریم په تلاوت باندې جوړیږي، د الله تعالی په حمد و ثنا باندې جوړیږي. محترمو، مونږ له پکار دي چې هر ټیم زمونږه جبه دا په ذکر الهی کې مشغوله وي او زمونږه جبه په ذکر کې لونده وي او د ټولو نه زیات تعلق زما عزتمندو چې زمونږه الله جل شانه سره جوړیږي، دا د قران عظیم الشان په تلاوت سره جوړیږي او هر ذکر اسکار چې مونږه کو، هر ذکر اسکار لره یو خاص مرتبه حاصلې، لکه څنګه چې د الله رب العزت اسماء مبارکه دي. نو په دې ټولو کې د هر یو ځان ته یو طاقت ته، یو کمال دی او برکات ورکی الله جل شانه کې خودلی دي. زما عزتمندو، په ژوند کې موسم مقصد دی، خواهش ته او څه جایزه تمنا ده یا یو حاجت ته او ته دا غواړي چې دا حاجت می زر پوره شي، دا مشکل می زر ختم شي او د دې لپاره زما عزتمندو ته ډیر کوششونه کې او ډیر مهنتونه کې او ډیر جدوجہد کې چې دا حاجت می پوره شي، لیکن تا ته څه خاص فایده نه ملایويږي. نو لہذا زما عزتمندو، دا مختصر عمل او مختصر وظیفه تاسو کوي ان شاء الله تعالی.
د دې حیران کن کمالات به تاسو وینئ خو لیکن دا خبره زما عزتمندو یاد ساتئ چې په خپله زندګۍ باندې لږ نظر اچول پکار دي چې مونږ وګورو چې هسې نه مونږ څه ګناه کې مبتلا یو داسې یو غلط کار کې خو مونږ مبتلا نه یو چې کریم رب د هغې د وجې نه زمونږ دعاګانې نه قبلی زمونږ عبادت نه قبلی مونږ وظایف کوو خو هغه کار نه کوي آیا زه داسې ګناه خو نه کوم چې الله جل شانه سره زما تعلق نه جوړیږي ځکه چې زما عزتمندو د ګناهونو د وجې نه الله جل شانه زمونږ دعاګانې او وظایف نه قبلوي نو پکار دی زما عزتمندو چې مونږ توبه طایب شو ځکه چې حدیث شریف کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له چا چې د ګناه نه توبه وویسته داسې شوه چې د سره اډو ګناه کړې نه وه نو زما عزتمندو چې مونږ په سچ سره او په رښتیا سره توبه وباسو چې یا الله دا کم کار ما کړی په دې باندې زه ستومانه یم یا الله پاکه آینده دپاره به زه بیا دا کار نه کوم نو زما عزتمندو داسې کس ته تایب ویلی شي نو چې یو سړی توبه تایب شو نو هغه دا دی شو چې د سره اډو ګناه کړې نه ده بل دا زما عزتمندو چې مونږه توبې سره سره د استغفار ډیر زیات کثرت وکړو نو بیا چې زما عزتمندو مونږه وظیفې کوو دعاګانې غواړو عبادات کوو ان شاء الله تعالی کامیابی به ضرور الله جل شانه مونږ ته راکوي لہذا زما عزتمندو دا وظیفه تاسو د هر قسم مشکلاتو دپاره پریشانو دپاره او د هر قسم مصیبتونو نه د نجات دپاره کولی شئ په شرط د دې زما عزتمندو چې ستاسو دغه مقصد چې وي دا جایز وي ستاسو جایز خواهش وي ډیره خاص وظیفه ده او ډیر خاص عمل دی اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم ترتیب او طریقې زما عزتمندو دا ده چې دا وظیفه تاسو د څه په رزم شروع کول غواړئ نو شروع کولی شئ خو دا خبره یاد ساتئ چې څه ټایم تاسو فارغه وئ او څه ټایم تاسو ته موقع فارغه وي نو دغه ټایم کې به تاسو دا وظیفه کوئ او چې یو ورځ مو کم ټایم کې وظیفه وکړه نو په دغه ټایم باندې روزانه به 11 ورځې په مخه باندې تاسو دا وظیفه او دا عمل جاری ساتئ لہذا زما محترمو تاسو چې په کومه ورځ شروع کول غواړئ نو اجازت دی په دې کې د جمعې په ورځ نن شروع کول غواړئ د هفتې په ورځ پیر په ورځ باندې چې کومه ورځ باندې تاسو شروع کول غواړئ نو شروع کولی شئ نو زما عزتمندو کله چې تاسو فارغه شئ او کینئ یو سیډ لا نو درې پیرې به تاسو درود شریف ووایئ د دې نه پس به د الله جل شانه دا نومونه یا الله یا کافی یا الله یا وهاب یا الله یا رزاق یا الله یا باسط دا به زما عزتمندو 11 پیرې به تاسو دا ورد وظیفه وکئ وګورئ زما عزتمندو دا د الله جل شانه ذاتی نوم او صفتی نومونه دي او صرف 11 مرتبه 11 مرتبه ویل دي د غړې په حساب سره ټوټل 10 منټه یا 15 منټه په دې باندې نه لګي د دې نه پس به بیا درې پیرې تاسو درود شریف وایي بیا چې مسم مسله وي سو دعا وي تاسو د الله جل شانه نه سم غختل غواړئ نو د دعا د لپاره بلا سپورته کوي ان شاء الله تعالی ضرور به ضرور به الله جل شانه تاسو فریاد او تاسو عاجزی او جړاب اوري زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه او ډیره زیاته خوښه شي وي که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله په امان